ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. د لوی رب په سپېڅلي نامه سلامونه ستړي مه زه عبدالمتین ستانکزی د دې ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کوم او هیله ده چې تر پایه زما ملتیا وکړئ. په مزار شریف ښار کې د عبدالله بن زبیر له دارالعلوم او دارالحفاظ څخه 15 تنه حافظان د یوې غونډې په ترڅ کې فارغ شول. د دغې غونډې په مراسمو کې د اسلامي امارت مسؤلینو، علماو او یو شمېر قومي مشرانو ګډون درلود. ویناوال د فراغت په دې غونډه کې د اسلامي لارښوونو رول ته په اشارې سره حافظان د قرآن کریم ریښتیني خادمان وبلل او د هغوی اسلامي مسئولیتونه یې ورته په ګوته کړل. تعلیم کتاب کند، کتاب تعلیم کند. 3 والحکمه، به مردم تعلیم حکمت کند. 4 نتیجه و یزکیهم، مردم تزکیه کند، مزکی برای مردم باشد. 5 تن 5 ستون از احیا و نشر قرآن عظیم الشان انها به ثمر رسیده‌اند. فرزندان رشید کشور، لذا این مجلس را می سزد که مبارک گفت. ورته مهال د دې مدرسې مسؤل مولوي نعمت الله ابو طارق د قرآن کریم پیغام بیان کړ او له هیوادوال څخه وغوښتل چې خپل اولادونه د دینی مدرسو ته واستوي. پیام ما برای تمام خانواده های مسلمان ای است که فرزندانشان را که جامعه سازان آینده هستند و وطن، کشور، خاک، ملت و مردم بر دستان اینها قرار میگیرند. جهت تعلیم و تربیهشان در مدارس اسلامی، در مراکز علمی، در مکاتب و پوهنتونها در مجموع بفرستند. پیام به هموطنان عزیز می است از پدر و مادرای عزیز خواهش دارم که این اطفالشان را به مدارس بفرستند و تشویق نمایند تا علم را بیاموزند، چون یگانه راه ترقی و پیشرفت یک کشور در علم و تحصیل است. کوشش و زحمت کشیدم و بالاخره نتیجهش را هم دریافت کردم و از خواهران و برادران امت مسلمی خود درخواست داریم و خواهش میکنیم که برای پسران خود را در مدارس ها مانند تا اینکه در آینده خدمتگار دین و مجاهدان اسلام شوند. همدارنګه د بلخ ولایت د علماو شورا مرستیال د اسلامي برنامو مختلف اړخونه څرګند کړل. هغه وویل چې په انساني لارښود کې قرآن کریم مهم او اساسي رول لري. علمای محترم این مسئولیت را دارند که ملت را و فرزندان اصیل وطن را تعلیم و تربیت اسلامی بدن که الحمدلله مدارس در سطح ولایت بلخ توسط علمای نخبه و توسط علمایی که مخلص هستند و ارادتمند هستند که فرزندان امت مسلمه را تعلیم و تربیت بکنند. الحمدلله این پروسه روان است، با قوت روان است. د دې مراسمو په پای کې حافظانو ته د فضیلت پګړۍ او د فراغت سندونه د اسلامي امارت مسؤلینو او دیني عالمانو لخوا ورته ورکړل شول. غیر معیاري لبنیات پرته د روغتیایي اصولو د سړکونو پر سر پلورل کیږي چې یو له روغتیایي مرضونو څخه شمیرل کیږي چې انسان ته د څارویو ناروغي لیږدوي. همدارنګه د بلخ ولایت د څارویو روغتیایي چارواکي وویل چې د دغې پروسې د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي. د بلخ د مالدارۍ او حیواني روغتیا امیر وایي له ناپروسس شویو لبنیاتو څخه ګټه اخیستنه انسان ته د حیواني ناروغیو د لیږد یو له اصلي لاملونو څخه دی. نوموړی ټینګار کوي چې د روغتیایي اصولو له مراعاتولو پرته په دودیز ډول او د سړکونو پر سر د لبنیاتو پلورل د خلکو پر روغتیا ناوړه اغیزې کولی شي. د یادې ادارې امیر زیاتوي چې دوی هوډ لري څو د ناپروسس شویو او غیر معیاري شیدو له پلور څخه مخنیوی وکړي. صبحانه میبینین در مثل که دروازه بلخ و چندین جاها که میبینین مردم در بوتلا
آورده در چی قیماق است، ماس است، چکه است، شیر است، پنیر است، میان در روی میدان میفروشن. ولی ما خواهش ما از این است که از فابریکات که در این عرصه کار میکنن، پروسس میکنن، با اونا هر قریه با یک جمعوری شیر جور کنن، همون شیرها را به قیمت مناسب از مالدار بخرن، خودشان صحی پروسس کنن. نوموړی ټینګار کوي چې د غیر معیاري لبنیاتو له امله د رامنځته کیدونکو ناروغیو د مخنیوي لپاره باید له دغو محصولاتو څخه جدي څارنه وشي او د لبنیاتو تولیدونکي دې وهڅول شي څو په دې برخه کې له معیاري میتودونو څخه کار واخلي. دی زیاتوي چې اوسمهال په دغه ولایت کې د لبنیاتو د تولید 3 فابریکې فعالیت لري چې د کروندګرو او دولت له لوري د ملاتړ په صورت کې کولی شي د بازار 15% اړتیاوې پوره کړي. 3 فابریکه بزرگی که خودتان در جریان هستین در مزار فعالیت داره، سلطان تازه و پاکیزه و بلخ لبنیات. اینا اگر خوب از طرف دولت حمایه شود، خصوصا ولایت بلخ ولی همجوارای ولایت بلخ، ایره 85% ما براتان امیالی 85% مشکلات مردم از طریق لبنیات رفع کده میتونه. لبنیات د خلکو ترمنځ یو له ډیرو ګټه اخیستونکو خوړو څخه شمیرل کیږي، خو که د پلور پر مهال یې روغتیایي برخې ته پاملرنه ونه شي نو استعمالونکي به یې له جدي روغتیایي ګواښونو سره مخ شي. د هوا په سړېدو سره په بلخ ولسوالۍ کې د ګازرو پیر او پلور غوړېدلی. یو شمېر کروندګر وایي چې د دوی ډیری حاصلات د هیواد شمالي او مرکزي ولایتونو ته صادریږي. په بلخ ولسوالۍ کې د ژمي په دې ساړه موسم کې د ګازرو حاصلات راټولیږي. د یادې ولسوالۍ کروندګر د کال په دې موسم کې د ګازرو له راټولولو وروسته دغه حاصلات د مینځلو ځایونو ته وړي او له مینځلو وروسته یې په بازارونو کې د پلور په موخه په ځانګړو بورویو کې ځای پر ځای کوي. اشتیازی که از دمای سرطان کارده میشه، فقط یک تا 15 اسد کارده میشه. بعد از این فقط اول اقرب شروع میکنیم تا حمل ثوره زردک باز ما مردم زردکم بلخ میتن. انا انجام میکنم، باز او میگیرم، باز تخم پاش میتم، خاک پشک میکنم، انا زرد پاو میخوره. زردک 3 رقم زردک دارم، سفید، سیاه، سرخ. ورته مهال دغه بزګران د هیواد له چارواکو او ملي سوداګرو غواړي چې د کرنیزو محصولاتو د پروسس د فابریکو او سړو خونو په جوړولو سره د بزګرانو له هڅو څخه ملاتړ وکړي. خواست ما از تاجرای ملی است که یک شرکت جز جور کنه، یک مربا جور کنه یا خارج بره، مقصد یک ذره بازاریابی شود و درم خوبتر شود دیگه بازارش. نظر در زحمت از بسیار زیاد است. از سرخانه مانده شود، با در تابستان هم استفاده شود. به زمستان خب یعنی حاصلات زیاد است، خب صحیح در چیز نمیرسه دیگه، در مصرف صحیح نمیرسه. د یادونې وړ ده چې ګازرې د بلخ ولایت د نورو ولسوالیو په پرتله د بلخ په ولسوالۍ کې ډېرې کرل کیږي چې له راټولولو وروسته د هیواد شمالي او مرکزي ولایتونو ته صادریږي. د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې ساعت خبرونه تر بیا ښې چارې.